السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه شفیق الله ساحل د یو نوي ویډیو سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. هیله مند یم چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. او زه نن غواړم چې داسې یو سیټینګ در وښیم په موبایل کې چې تاسو به بالکل حیران نشئ. هغه څه رقم سیټینګ دی، موږ هر سړی غواړي او هر چا سره په خپل موبایل کې شخصي تصویران یا ویډیوګانې وي او د هغې دپاره لاکر استعمالوي او اپلیکیشن استعمالوي چې هغه پټ کړي. نو نن زه غواړم چې تاسو ته بغیر د یو اپلیکیشن نه، بغیر د کوم یو لاکر چې تاسو ډاونلوډ کړئ او زه تاسو ته در وښیم. نو رابه شو دوستانو ګالرۍ ته به راشو. زه غواړم چې کوم یو فولډر یا عکسونه یا ویډیوګانې چې کوم دي ما سره، زه هغه پټ کړم او هېڅ چاته پته ونه لګي، هم په ګالرۍ کې هم په مای فایل کې. نو زه غواړم دغه تصویران پټ کړم، هېڅ چاته باید پته ونه لګېږي چې د سره شخصي تصویران یا ویډیوګانې شته. ویډیوګانې ما کې همداسې ویډیوګانو فولډر، خو زه اوس عکسونه پټوم، تاسو ته یې ښیم په دغې طریقې سره. نو رابه شئ دوستانو مای فایل ته. په مای فایل باندې به کلیک وکړئ. کوم فولډر چې دی هغې فولډر ته به راشئ. مای فکچر دا دی، کوم فولډر چې زه غواړم هغه پټ کړم، باید په ګالرۍ کې چاته پته ونه لګېږي او په سټوریج کې هم. نو دا فولډر دی، زه راځم دا کلیک نیسم، دا مو چې ټیک مار کړو بیا به راشئ 3 ټکو ته پاس، په دې 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به رینام ته راشئ، په رینام به کلیک وکړئ. دلته به دومره دا کرښه به راوړئ، دلته مو چې راوسته، دلته به ورته ډاټ ورکړئ. چې ډاټ مو ورته ورکړو دا به بیا رینام کړئ، کلیک به کړئ. څه شی شو؟ فولډر چې دی ساده غونته کې شو. ګورئ دا فولډر ساده شو، ډاټ ورته راغی، دا ساده شو. دا چې شی شو اوس په ګالرۍ کې ورک شو. ګالرۍ ته راځم، په ګالرۍ باندې کلیک کوم، ګورم چې هغه فولډر شته او که نه شته. ګورم دلته نشته دی، بیخي شته نه، ښکاري نه، بیخي هېڅ پته لګېږي نه، دا ورک شو. غواړم چې په سټوریج کې لرې کړم، هلته هم باید څوک ونه ګوري، ځکه چې ملګري دا نه ټلیفون والې په ګالرۍ کې ګوتې وهي، بیا په مای فایل سټوریج کې هم ګوتې وهي. نو راځم چې دلته هم لرې کړم. راځم په مای فایل باندې کلیک کوم، سټوریج باندې کلیک کوم، بیا راځم د 3 ټکو ته پاس، په دې باندې کلیک کوم. دا مو چې کلیک کړو بیا راځم سیټینګ ته. په سیټینګ باندې مو چې کلیک وکړو بیا دا اپ کوم، دا آپشن دا به اپ کړئ. نو اوس بیرته ځم چې شته او که دلته ګوره ساده کمې فولډرې چې وي، چې کوم فولډرو نومونو سر کې ډاټ و هغه اوس نشته دی، ورک شو بیخي. او په ګالرۍ کې هم نشته دی. راځو ګالرۍ ته، ګالرۍ کې هم نشته دی. نو بیا بیرته غواړو چې دغه فولډر یې موږ بیرته راولو ګالرۍ ته او سټوریج ته راولو. نو لاړ به شو مای فایل ته، په مای فایل باندې به کلیک وکړو، سټوریج باندې به کلیک وکړو او سټوریج کې بیا راشو د 3 ټکو ته، د 3 ټکو باندې به کلیک وکړو. په 3 ټکو باندې چې کلیک کړو بیا به راشو سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړو. په سیټینګ کې بیا کوم یو هغه چې آپشن چې موږ اف کړی و هغه به آن کړو. دا ګوره اوس آن شو. اوس په سټوریج کې چې دی کوم دی هغه کوم فولډر چې موږ بند کړی دی هغه ښکاري. دا به کلیک کړو، ګوره دلته ښکاري، خو په ګالرۍ کې نه ښکاره کېږي. د دې هغه چې ځکه چې موږ هلته ډاټ ورکړی دی، د دې ټول مقصد چې دی ډاټ دی، هغه ډاټ ته نه باید لرې کړو. نو راځو پوه شئ په دې فولډر باندې کلیک کوو، بیا راځو په دې 3 ټکو باندې کلیک کوو. په 3 ټکو باندې چې کلیک کړو پوه شئ بیا نوم ورته چینج کوو، هغه کوم ډاټ چې موږ ورکړی دی هغه ته لرې کوو. دا به ته لرې کړو، بیا یې سیف کړو. نو څه شو؟ زموږ فولډر راغلو، دا دی، دا زموږ فولډر دی. ګورو ګالرۍ کې، په ګالرۍ کې ګورو، ګالرۍ کې شته راغلی دی، دا دی زموږ فولډر، دا دی. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ویډیوګانې یا تصویران چې کوم دي شخصي هغه لرې کړئ، ورک کړئ، چاته پته ونه لګېږي. نو
او هیله مند یم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې ګټې ځینې واخلئ، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل کې تر اوسه پورې تاسو نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د مرور نشان ووایي آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته د ټولو نه مخکې در ورسیږي. اوس شفیق الله ساحل ته اجازه ورکړئ ګرانو دوستانو، او تر بلې ویډیو چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.